د پیریانانو حمام. یو سړی له لرې ځایه ورغلی، 3-4 ورځې منزل یې ووهلی. خوږېده یې هر اندام، ستړی په ځان و، هر هډوکی یې جلا جلا ستومان و. له چورتونو باندې خوب د شپې حرام سو، نیمه شپه روان پر لور یې د حمام سو. په حمام کې د تودو اوبو میلمه سو، هغه دم یې ستړی ځان خوله خوله سو. پر بدن تودې اوبه یې تویولې، له وجوده یې زړې خیلې پرېوللې. ورو په ورو یې ستړیا کوچ وکړ، هوسا سو په چورتونو د کارونو د سبا سو. چې ناڅاپه څوک حمام ته سو دننه، داسې څوک لیدلی نه و ده تر ننه. پښې د اوښ وې، نور وجود یې د انسان و. دی له وهمه لړزېدی، ورته حیران و. 2-3 نور سول ور دننه لنګ وهلي، 2-3 نور سول ور دننه لنګ وهلي. پښې د ټولو په یوه شان وې ناولي، د یوه د ادمزاد نه وې خپړي. پښې د ټولو وې ګردۍ د اوښ څپړي. چې تر سترګو یې 6-7 سړی سو، هر وېښته یې داسې زیږ لکه اغزی سو. پر رګونو یې ورګډه زلزله سوه، له هیبته یې پر 2 سترګو تیاره سوه. ازانګې یې په غوږو کې ګرځېدلې، 2 پښې یې تر نوکانو لړزېدلې. راولاړ سو چې نور ووځي له حمامه، راولاړ سو چې نور ووځي له حمامه. چې یې پښه له وهمه وشوی د ناپامه، په خندا سول چې حمام ته ورغلي. خندا نه وه، ځناور وغړمبېدلي. دې خندا یې لا هنوز کړه ډېره زیاته. دی روان سو، نور یې ونه کتل شاته. سړي سمدستي په ځان خپلې جامې کړې، حمامي ته یې ور وړاندې څو پیسې کړې. خرپېدله یې په ځامه کې غاښونه، رېږدېدلې پښې لاسونه اندامونه، 2 سترګې یې وې هېښې راختلي. حمامي ته یې پیسې لاس کې نیولي. ویل وی راغلي دي حمام ته انسانان دي، نیم وجود یې د سړیو نیم اوښان دي. د څپړو په رقم یې ګردۍ پښې دي، تر رڼو پورې وړې ورباندې شنې دي. حمامي له جامو خپله پښه ښکاره کړه، د سړي په زړه یې لا تبصره کړه. د هم څپړې اوښ غوندې ګردۍ وې، د سړیو له ټولۍ څخه پردۍ وې. ویل داسې پښې خو نه وې د وګړو، داسې پښې راځي په جم کې د څپړو. سړي سمدستي کوڅې ته کړله منډه، له هیبته یې نږدې وه مېرمن کونډه. په کوڅه کې یې په سترګه یو سړی سو، لږ کرار یې د سینې د کور دربی سو. ویل مزه په حمام کې پیریانان دي، نیم سړي نیمۍ اوښان دي، شیطانان دي. 2 ګردۍ وړینې یې څپړي، 2 ګردۍ وړینې یې څپړي. له هیبته زاړه چیغې د وګړي. هغه خپله پښه له مځکې کړله پورته، په هوا یې کړه نږدې د سړي لور ته. ویل داسې ګردۍ پښې خو به یې نه وي، ویل داسې ګردۍ پښې خو به یې نه وي. دا کسان د پیریانانو د کاله وي، که یې داسې پښې حمام ته وي راوړي. ګوره څوک دي، ادمزاد نه دي زوی مړي. سړی پوه سو چې نوبت و د پیریانو. هغه شپه وه پر حمام د شیطانانو، نیمه شپه چې وه حمام ته رسېدلي، له وطن د پیریانانو ورغلي. پښې د ټولو وې وړینې د اوښانو، بېګانه وه پر هېواد د انسانانو. د پیري د لاسه څوک لاړ سي پیري ته، د پیري د لاسه څوک لاړ سي پیري ته. د لیوه شکایت څوک وکړي زمري ته. هغه ورځ د خلکو مینه خرابېږي، هغه ورځ د خلکو مینه خرابېږي. چې یې عرض د چا تر غوږه نه رسېږي. یا د ټولو پښې په رنګ وي د اوښانو، یا یې زامې یا منګل وي د لیوانو. له نوکره تر باداره په یو رنګ وي، په یوه خوله له اولس سره په جنګ وي. پر قاضي یې ورغلي پل د غله وي، کوټوالان له داړمارو سره مله وي. کور په کور یې هم جنګونه هم دعوه وي، خو فقیر ته یې همیش سلا یوه وي.